احمد یو ډاکټر هغه چې دین ډیر زیات مشهور ډاکټر او هغه داغي چې کوم حکومت او دا مسلمان او دا احمد ډاکټر داغي حکومت چې کوم هغه اعلان وکړ چې د پسې سوال جواب وکړ چې ستاسو د خدماتو د وجه نه ته زموږ د خلکو ته ډیر زیات خدمت وکړو او ډیر زیات ستاسو مقابل ډاکټر نشته په دې ملک کې نو وته وی چې یاره د پلان کې ستا چون کې د اتوار پر ورځ چوټي نو تبا د اتوار پر ورځ دارالخلافه ته ورسې داغي د ملک چې کوم دارالخلافه وا وي ته ځان دلته ورسې او هغه کې به ستاده لپاره مونږ یو ایوارډ چې دی هغه خاص کړی دی او طالبه مونږ غټ خلک راغوښتي دي هغه کې ډاکټران شته دي هغه کې څومره چې دا غټ خلک سیاستدانان پکې شته دي د ملک غټ وزیران پکې شته دي او تاجران پکې دي دا غي په مخ کې بتا ته مونږ دا ایوارډ درکو نو ته دارالخلافه ته د اتوار ورځ ته ځان راورسې هغه وی چې ټیک ده چې کله د هفته ورځ شو هغه ځان دارالخلافه ته رسو تیاری شروع کړه ایرپورټ ته ورسید او چې کله جهاز کې کېناست او روان دي چې سبا دغه شان پروګرام دی پاره کې به ماته ایوارډ ملاويږي چې کله جهاز بره شو نو بس طوفان راغی ډیر زیات خطرناک طوفان راغی چې طوفان راغی نو هغه پایلټ سره یره شو چې یره دا جهاز وبره طوفان کې نشیتلې او ډیر زیات خطرناک طوفان راغی هغه مجبور شو چې دوباره هغه جهاز لینډینګ وکړو او بیا چې کله لینډینګ وکړو نو اوس خلک په انتظار ناشتي چې اوس به اعلان وشي چې دا جهاز به بیا کله پاسي اوس به اعلان وشي دا اعلان په انتظار باندې ټول خلک ناشتي دغه اعلان شو چې دا موسم دومره خراب دی چې د جهاز د پاسېدو چانسز چې کم دي در سبا پوری نشتا اوس دا احمد ډاکټر چې کم دی نو دی په خپل دغه کې لاړ او لابېتا هغه کې چې کوم هغه دغه والا ناس تو هغه ته وای چې دا خو زما سبا الته کې پروګرام دی ماته به ایوارډ ملاوي هغه کې د ملک وزیران دي غټ خلک دي او تاسو وایي چې جهاز نشي دی زه به څنګه ځم هغه وته وی چې سر تاسو خبره ټیک ده خو دلته کې اجازه نه ورکوي چې جهاز د پاسي کدا پاسي دا به بره کرش شوي تبا شوي بیا به موږ څه کوو موسمیات والا اجازه نه ورکوي دونه خطرناک طوفان نه وی کته ستا ډیر ضروری کاری نو داسې کارو کا چې بای روډ لاړ شه او د 2-3 غنټو لار د بای روډ به ورسې وی د وشرک دا خبره خو ټیک ده بس لاړ یو ټیکسی والا سره خبر وکړو بای روډ روان شو روان دي سفر کوي په لار کې هغه طوفان دومره تیز او خطرناک شو چې دی په لار کې دوباره گیر کو چې دوباره گیر کا ډرایور وته وی چې سرجی کومګه زو مخ کې نو دا طوفان ګوري موږ ته نقصان راکړي هغه وته چې د ما ډیر ضروری کار دی او زه به ځان رسوم ما ته سبا ایوارډ ملاوي ا ډرایور وته وی چې ګوره سرجی چې ته ژوند دی نو تاسو په جون کې داسې ډیر ایوارډونه ملو شي او که خدای نه خاصه په طوفان کې ته لاړې او مړ شو نو بس بیا خو ایوارډ چې کم دی نو هغه ور سره حیثیت پاتې نشو بیا خو ارسه ختم شو دا خو دنیا کې پاتې شو بس کیسه ختم شو بس داغه خبره په دې ځله باندې ولګیدا وی خزه دلته چرته نږدې وګوره که چرته کوري چې وی قتل بس یو کور باغ کې داسې رڼا ښکارېدل لري وی بس د کور طرف تبوزه گاډي چې کله گاډي هغه کور طرف تبوته ورور رسید چې وره وټکاو یو بوډه زنانه ول راغله وی یره دغه شان مونږه مسافر یو طوفان گیر کړیو وی راځه د مونږه راسم سوق نشتا چې کله دا ډاکټر وی زدن نه وته منوي پکټ کې یو ماشوم چې کم دینو هغه پروت ته او بیمار دي داسې پته لګي ډاکټرانو ته چیر د ډیر وخت نه بیمار پروت ته وې چې دن نو ورغلم ما وکتل نو هغه به چې په کور کې आवाज وا ما ته چې راځه اوګه شوی ما وې چې خاطر روټه صبر ته ملو شي وې ما چې کله روټه ته کې ناستما نو هغه زنانه ته ماوي هغه بوډه شي وا ما ته دا ماشوم ولې دا پس بیمار دي څه مسله ده وتا وې هغه راته وې چې یاره د داسې یو بیماری لګېدلې ده هغه بیماری نو می ډاکټر ته واغست او ما پټول په خپل علاقې کې ما وګرځاو خو ما ته هر ډاکټر وی چې دی ډاکټر احمد له اورسوا ډاکټر احمد د په علاج پويږي او هغه د ډېر ښه ډاکټر دی بل څوک د علاج نشي کوله وی ما سره نه دونه پیسې شته چې هغه ته ورسو په کم ځای کې اوسېږي بس ما به ورځ او شپه د الله نه دعاګانې کولې چې یا الله ته بس طریقه جوړه کې څه وسیله جوړه کې چې زما دا نوسی چې کم دی دا ورورسي هغه ډاکټر ته بس کله ډاکټر دا وریدل نو بس وی چې ها دا طوفان کې چې زما دا جاز ګیریدل بیا هغه لینډینګ دوباره کول دوباره را کوزیدل او بیا زما دا گاډي چې کوم دی دا په طوفان کې ګیریدل دې کې خدا الله دا حکمت وکنا دا د دې ابه او د دې بوډه دعاګانې وي چې زما جاز مخ کې نشوتلې زما گاډي مخ کې نشوتلې زه مخ کې نه پرې هودم الله ما ته د دې کور ته زرا واستما چې کله راغې چې کله دا خبره وریدا
نو هغه بوډۍ ته وای چې دا خو ډاکټر رحمت خو زه مونږ نستا کور ته راغلی ما او بوډۍ چې دا وورېدو نو دومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ حد یې ني او وایي چې دا به ما الله ته دعاګانې کولې او الله ته بس دلته راوستې زه خو در رسېدی نه شم خو الله ته راوستې بس چې کله دا خبر وکړو بس چې وی کته چې کپی ولوکو وې زه ودرېږه موسم ټیک شي دا علاج به په خپل وکم او دې بدن سره بوزو هغه ځان سره بوت او علاج یې وکړو نو یاد ساتئ ګوره دعاګانې چې کوم سړی کوي دعاګانې الله نه رد کوي دا ما تاسو ته اوس دا خبره وکړه کنه د عامر مهدی یا د عامر هادي دا خبره دا ما تاسو ته وکړه چې دې ته الله دوه پیر اجازه راکوس کو دوه پیر وته اجازه الله ولې راکوس کو چې د الله سره داسې نیت الله کور کړو او داسې پوخ نیت کړو او خالص نیت کړو خالص نیت چې سکو کی ګوري هغه الله بیا خامخا رسي نو دک شان دی بوډه با د زړه دعاګانې وخته چې زما د دین وسی علاج وشي الله ولا ډاکټر احمد کور ترا واستو دا غي علاج وکړو نو خیال دا یاد ساته او دا خیال ساته ګوري همیشه په دعاګانو کې چې هغه تاسو کلم دعا غواړي چې په اخلاص غواړي ګوري چې الله ته جاړي دوه اوخ کې ودته یو د الله نه خامخا دعا چې غواړه نو خامخا که جړه نه درځي د جړه شکل جوړوي الله هغه دعا خامخا قبلي